نن د پلار ورځ ده، هر یو کس یو بل ته مبارکي ورکوي چې د چا هم پلارونه شته که نه، الله پاک دې ورله ډېر عمر ورکړي. چې د چا هم پلارونه وفات شوي، الله پاک دې ورله جنتونه ورکړي. د زړه د درد نه دا ویډیو کوم چې د خپل نظر در سره زه شیر کړم، د پلار هغه نصیحت در سره زه شیر کړم. همیشه د خپل پلار ډېر زیات قدر وکړئ، چې ژوندي ډېر زیات قدر یې وکړئ. چې کله دنیا نه لاړو که نه، بیا به ډېر ارمان وکړئ. لکه دا معلومات ماته دی، خو د پلار چې کوم هغه نصیحت دی ماته یې کړی دی، زما ورونو ته یې کړی دی، زمونږ کورنۍ ته یې کړی دی. هغه وطن سره مینه، خپلو افغانانو سره مینه، نورو سره مینه، وطن ته د زړه د خلاصه کار کول. دا زه چې کومه مبارزه نن کوم که نه، دا مې موږ د پلار نصیحت کړی چې ملک سره به خیانت نه کوئ. وړکۍ ومه، کرکټ ته به تللم، پلار به ډېر په غوسه کېدل وړه ته، چې کله به مې بیټ او بال راواخیستلو په سره ګرمۍ کې به ووتلم. خو چې مازدیګر به راغلم، ښه به راته غوسه و، وار به یې راباندې نه شو کولی. پدلو چې زوی مې مینه لري کرکټ سره، غوسه به یې وکړله، پس د اخر به رانه بیا غېږه تاوه کړله. د ډېرو کسانو پلارونه نشته، خو چې د چا هم شته که نه، ډېر عزت یې وکړئ. مورجانې مې الحمدلله ژوندۍ ده، مورجانې مې داسې عزت کوم، الحمدلله شپږ وړه ورونه عزت کوو. د پلار عزت هم موږ الحمدلله ښه ډېر کړی دی، الحمدلله تاسو هم کوئ. خو چې بیا کله راشي که نه، دا اوس شاید ځینې کسان ورکي پلار عزت نه کوي. دغو ته زما دغه پیغام دی، د پلار ډېر عزت وکړئ، د مور ډېر عزت وکړئ. زما پلار چې دی، زه خو خپله د افغانستان د خوږیاړو د وزیر اوسېدونکی یم. څومره هم چې خوږیاړیوال ما سره دي، وزیر خاص کر دی، ټول زما پلار پیژني. څومره هم خوږیاړیوال دي، هغه که شیرزادو کې دي او که په وزیرو کې دي او که په چیره ګام کې دي، دا ټول زما پلار پیژندلو، ځکه زما پلار ډېر ښه وخت تېر کړی په خوږیاړو کې. زه چې څنګه عاجزه ګرځم، همدغسې زما پلار هم ګرځېدلی. کبر غرور نه کوم، اکثریت کې دلته راځم دې پر دې شاته ویډیو ډکوم، په دې خاطر خلک دا ونه وایي که نه دا کور اخوا دې خوا ځي نه خیرته. نو زیاتره کسان ماته وایي، ورونه مې بعضې ټیم کې وکړي، ته ولې دلته ویډیو ډکوي؟ خلک سل قسمه خبرې کوي. نه، کبر و غرور به نه کوئ. دغه مال دولت ولا که موږ ځان سره ویسو، نه زما پلار ځان سره وړی، نه بل ځان سره ویسي، آخرت به موږ ګټو. زه چې د حقه وینا کوم که نه، دا مې د پلار نصیحت دی او دا به انشاءالله همیشه کوم. په والله بالله که خپل ملک سره کله هم خیانت وکړم، نه مې پلار کړی دی. زما پلار هغه کسان چې کم پیژني که نه، تاسو په کمنټس کې خپله ولیکئ زما پلار څنګه کس و. په خوږیاړو کې ډېر کسان پیژني، دا ځینې کسانو چې نه دی پیژندلی که نه، دوی هم دا کمنټس ولولي. ستاسو پلارونو ته یې الله پاک ډېر عمر ورکړي. چې مورجانه مو ژوندۍ ده، الله پاک دې ورله ډېر عمر ورکړي. همیشه د مورجانې هم قدر کوئ او د پلار جان هم. بیا به زما په رنګ ارمان وکړئ.